سورۃ قمر نبی شرک فی البرکات کوي په دې کې قیامت اثبات کوي په یو عالمي یو معجزي سره چې مخکې د نبی علیہ السلام تصدیق ذکر کړ د معراج دې کې یو علامه ذکر کوي معجزه بل معجزه شق القمر سپومې ټوکړي کېدل ابي دغه د دنیا تخویف د قومونو حال بیانې او پنځه نمونې به ذکر کی تخویف دنیوي د پاره د قومونو چې مخکې صورت کې بیان کړل بسم الله الرحمن الرحیم اقتربت الساعه نزدیک او قیامت وانشق القمر او چاو د سپوږمۍ دا معجزه د پیغمبر چې مشرکین ناس ته وی وته مونږ ته معجزه وکړه وی براو ګوره نو چې اشاره وکړه هغه ته اوچته کړه نو سپوږمۍ دوه ټوټې شو نو یو ټوټه د ابو قبیس غر نه اپل او بل دی پله پدې ما سپتن وخت نو اکثر خلق نو لیدلی ودو خو لږ خلق جاغي لیدلی هغه تکذیب وکړه هغه وی دی وګوره پس کو مې باندې جادو کو دومره زبردست جادو دی وسره دا معجزه ذکر کړي نزدیک قیامت او چاو د سپوږمۍ څنګه چې د سپوږمۍ او چاو د دقه بار شي او چوي کاسمانونه دي کزمکی دي کورونه دي کدریابونه دي دا به قیامت کنا وانشق القمر وان يروا آیه کوي داخله هر قسم معجزه يعرضو انکار کوي ويقولوا اوای سحر مستمر سحر دې ډېر مضبوط دی ډېر قوي سحر دی وسره وي ښا ازمکه سکه چې سپوږمۍ ته نوم خلاص نشو وکذبوا تکذیب وکړه پیغمبر او وتبعوا اهواءهم اور روان دي خپل خواهشات پسې وکل امر مستقر عذاب ټول ناراضي ویزه چې هر کار په نیټه دی کنه هر کار چې دی مستقرن هغه په خپل نیټه او په خپل وخت باندې راځي ځکه په دې عذاب ناراضي ولقد جاءهم من الانباء يتلون راغلي في تواقعات القران ما فيه مزدجر دمر اندازا چې پاره کې پورا زور نه ده یو سړی به پوي کنه نو ډیره زور نه ده پکې مزدجر مصدر دی حکمت بالغه دا څه خبر دی دا څه کتاب دی چې حکمت ته او کمال تر رسیدل په خپل صدق کې بالغه کامله په صدق کې انتها تر رسید قران یادي فما تغني النذر پیدا ورنکړه پیغمبرانو خپل قومونو لره پیدا خو بالو چې ایمان راوړل کړه نه خو د پیغمبرانو په اختیار کې نو کنه نو څه فائدې ولا ورنکړه ځکه نفع او نقصان د الله په اختیار کې دی هغه خپل بیان کوي فتولانهم پس مخواړه د دینه یوم اخر وذ تایذ دای چې आवाज بو کې आवाज کوونکې الهی ان کورن داس یو شی ته چې ډیر ناشنا دی داس یو شی ته چې ډیر hebatnak نو کور hebatnak کوي ښا قیامت یاد خوشان ابصارهم سترګې به راوتی دي خلکو د hebat نه یخرجون من الاجداث روزی بد قبرنا کانهم جراد منتشرون داسې پریشان تبه ملخان دي فارشوی ګډوډ څوک په یوا څوک په بل او څوک hebat وایي ځګنه ځان پوېږي نو ډېر وخت به تیر شوی منتشرون دا او التویلی سورہ معاون کې چې کل فراش المبسوس پشان د پتنګانو فارشوی مهطعين منډي بوي الى الداع فطرف دا आवाज کوونکی یقول الكافرون ابوي کافران هذا يوم عاصر ير دار وقت دې رسخت ده تخویف اخروی ذکر کو د قیامت حال دا شفا تخویف دنیوي ذکر کی د قومونو حال پنځو
تکذیب کړي او مخکې د دینا قوم د نوح علیہ السلام فکذبوا عبدنا دروژن کو زمونږ بین نوح علیہ السلام وقالوا وی مجنون وازدجر لیونی دی مجنون دی ګور هغه ته ویلو وازدجر او هر ځای رټل شوی دی خو دې نه صبرېږي نو وازدجر هغه ځای ورټل شو هغه ځای ورټل شو ولې هر ځای باغ درېده نو خلق براټو وې دې خان صبرېږي نه خپل خبره نه فدعا ربه نوح علیہ السلام فریاد کو خپل رب ته انی مغلوب فانتصر چې زه کمزور شوم زما امداد کی دا پی اولی راوړل ځکه مدد الله د کمزور خلقو کوي فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر نو پرانستی مونږ دروازې د اسمان په بورا تو ایدن کو منهمر هغه چې بس بهیږي انهمار بیدو ته ویل وفجرنا الارض عيونا روانه کړم غزم کټوله چینی هر ځای وبراوته هر ځای د اسمان او د زمکه فلتق الماء یو ځای فی اوبو د بری او د خطی علی امرن پاند زبان دی قد قدر چې کوم اندازې شوی وا په لوح محفوظ کې هر څه په تقدیر کې شته کنه د الله په تقدیر کې دي کنه نو پاغه اندازه باندې وګورئ وحملنا ومنغوخي جونو علیہ السلام علی ذات الواح و دسر پداس یو کشته کې چیز مشینری پکې نه و نه پکې انجنو نه پکې نور سو صرف تختیو میخونو بسی الواح و دسر تختیو میخونو ابس اوچته شو کشته نو تجری بآیوننا روانه وا زمونږ په حفاظت جزاء لمن كان كفر الله وی سزا می ورکولا هغه خلق ته چې کفر کړو یو دا معنا جزاء یا نوح علیہ السلام ته اشاره ده دا می په باندې احسان وکړو په چا باندې لمن كان كفر هغه نوح علیہ السلام باندې چې دا ناشکری شوی و ولقد ترکنا آیتا یقینا پریخو دمون دی کشتے در یو معجزہ یو نخا فحل من مدکر یا دا واقعہ دا نوح علیہ السلام چه قرآن کی بیانیگی نو آیتا دا دیر زبردست دا عبرت خبر دا خو فحل من مدکر سوکشتی چه عبرت کی نواخلی فکیف کان عذابی و نظر سرنگش عذاب زماغی لراوز او پیغمبران بچو نظر انبیاء نوح علیہ السلام بچ ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر یقینا چې موږ آسان کړی قرآن د پاره د عبرت اغستلو نشته څوک چې عبرت نه واخلي دا څلور ځلوي په دې صورت کې دا ترغیب د پاره وي چې خلکو قرآن غره ما ډیر آسان کړی ډیر مې آسان کړي په خپل به درځي له هوته دې سره لګ مینا او محبت پیدا کا کذبت عاد تکذیبک عادیانو سرنګ چې زما عذاب اغیلرا ونذر او پیغمبران بچو اغي بچ ان ارسلنا علیهم ریحا عادیانو باندې مونږ یو طوفان راولې ریحا هوا وا سرسرن چې د ډیر تیزوالی نه आवाज کو ډیر تیزوالی نه په یوم نحسن باور ورځ کې چې هغه سپیرو په دې قوم باندې مستمرن او ډیر قوی او په عذاب کې یو ورځ نو خو جنس یې ذکر کړو ور ورځي یو خوش پیوي تر ورځي کنه او قران په یوم ولی جنس اگر ورځ چې ډیر قوی او په عذاب کې تنزع الناس راستبه خلق د کورونو ندی په کورونو ورنواته چې پوجو بکشکړه باندې هغه کورونه چې ځان په غرونو کې توګلیو نو پاره کې نه نواته نه هوا پاره کې ورپسې نه نوتا راستل به داوی کورونو نه دومره تیز هوا وها کأنهم اعجاز نخل منقعر تابوی چې دا عادیان چې دي دا خو عادیان نه دي دا خو
تنې د کجورو دي چې د منډې استلی شوي وي اعجاز نخل داسې بدنونه یې د ویښه استلی شوي فکیف کان عذابي ونذر څرنګه چې عذاب زما دی لره او څرنګه چې پیغمبران او یقینا موږ آسان کړی قرآن د پاره د عبرت شته د څوک چې عبرت ترې نه واخلي تکذیب کړو سمودیانو د پیغمبرانو صالح علیه السلام وقالو وی ابشرا منا یو بنده دې زمونږه واحدا یو تن دې نتبعه نمونږ ټول په د پس روان شو چې خلق را پورې وخاندي داسې به ادبي کوله وی دې بل که زمونږه مشرک نه او موږ ټول په د پس روان یو ان اذا لفی ضلال وسعر یقینا موږ په دغه وخت کې په ډیره گمراهۍ کې او په لیونتوب کې اولقی الذکر علیه من بیننا ولی نازل کړی چې په د باندې ذکر د الله طرفنا زمونږ په مینځ کې مونږ اولی قابل نه اوسو بل هو کذاب اشر بلکې دا صالح علیه السلام ډیر سخت دروغجن دی او ډیر لوی مار دی تکبر کوي وی ښا او چاته ګوري نه وي هلکه تا ته سلو ګوري ته خو د جهنم خشا کې نو تا ته خو قتل ګناه دی او دې ګوره په چا نظر نه خرابي دومره متکبر دی سیعلمون زرد چې پوی بشي غدن سبا هغه سبا لانه دی راغلی ښا صالح علیہ السلام ورته سبا ویلیو نو چې قیامت ته کنه نو پوه بشي سبا قیامت پر یا غد دغې د عذاب غرو زیادی هغه نږدې وکنه منل کذاب الاشر چې څوک دې دروغجن او متکبر یو پوښي ان مرسل الناقه مونږ لیګون کې یو ناقیل را فتنه لهم امتحان د دې لپاره فرتقبهم تو ته انتظار کوا واستبر او کدی ارسکی نو صبر کوا خیر دی وخی لګ دی ها صبر کوا ونبئهم او پدی پوکا ان الماء قسمه بینهم چې دا وبد نمبر دی کجران د دې پلار د خو پوار دا قسمه بینهم دا وبد نمبر دی یو ورځ دی یوخي ابل رستا کل شرب محتضر هر یو نمبر ته حاضری کې دی شي چې کوم ورځ تاسو نو تاسو به بوله چې کوم ورځ دو ناقی نو دا برازي هر نمبر ته حاضری کې دی شي هغه موږ دا نمبر نشو ساتلی دا به یو ورځ موږ ناستیو او به باندې دا آسان کار دی وي موږ به هم د تم دی مر زموږ ساری به هم د تم دی مري اټولې وبه دا اوخه په کومي کې شي ټوکې به ور پورې کولې ښا چې دا نه مړېږي په اوبو باندې فنادو صاحبهم نو یو په مشر کو کنه ښا خلق ځان له مشر ګوري کنه आवाज یو کا خپل صاحب ته هغه مشر ته فتعاتوا ناغلا سره ودکړو فعقر تو خواله دې به مشر کړو کنه ښا والله بیا عذاب تراوي کنه ها چې د معجزې هته کې وکړه څنګه چې عذاب زماغي لره او پیغمبران می بچ کړل ان ارسلنا عليهم صيحه واحده من غراولي کو پدی باندې یو چغا جبريل عليه السلام راغی او د حجر هغه دیوال باندې لاس کې خو دا چغا کړه کنه فکانو کهشیم المحتضر هغه داسې شو لکه هغه خلپل د شپول چې سوکو کی او بیا نوې کوي کنه نو هغه زوړ شپول داسې ټوکړي پرتی کته ریز مریض شوی داسې ریز مریض شو کله شیم المحتضر پشان دا ریزه وخو دا سړی چې شپول جوړي محتضر هغه سړی ته وي چې خاخه وسره یو شپول جوړي او غنیک دی فصل تا کنه هغه سړی ته محتضر وي ها نو دا هغه د شپول په شان ته ریزه شدات شو او یقینا موږ آسان کړی قرآن د پاره د عبرت او نشته د څوک چې عبرت نه واخلي تکذیب کړو قوم د لوط علیہ السلام د پیغمبرانو ان ارسلنا علیهم حاصبا موږ راولېږل په دې باندې نازل کړل کان
کانی پی وریدلی حاسبا الا آل لوط مگر لوط علیہ السلام او داغه تابعدار ارسول چیو نجیناهم خلاص کړل دی لرا بسحر فوق سحر کی نعمت مننا دا نعمت زمون د طرفنا کذالک نجزی من شکر الله یمون دقه سی بدل ورکو انعام ورکو هغه چاته چې زمون تابعداري کوي خلاصو یې کنه دا عذابونو نه بچو او د قوم د ضررونو نه بچو وسوکو شکارا چې تابعداریو کی کنه تابعداری صدا مقاتل وی من وحد الله د الله توحید امنی والله یو غنی کنه ابن جوزی وی بین التوحید چې توحید بیان سو کینو الله یې مونږ ول دغه څه بدل ورکونو ولقد انذرهم او یقینا يرولي دي خلق لرلوت علیہ السلام بخشتنا زمون د عذابنا فتمارو بالنظر ناری شک پیدا کو پیغمبرانو چې دروغجن دي ولقد راودوه عن ضيفهم او دی خلقو طلب کړو د میلمنو د لوط علیہ السلام چې ویلي دي چې د سره خو میلمان رالو نو رالو دا مون تفریدا دا میلمان دي مون تفریدا هغه نه دا خو زما میلمان دي نو جګړه جوړه شو نو هغه ملائکه لګي نو هغه وخت سره خو صرف تقریبا خپل کپڑے راخ کې کپڑا نو ټول لاندې شو فتمسنا اعینهم وړاندې کړې مونږه سترګې د دې چې واپس لنو په دیوالونو به لاسونه لګولو ټول اپیزانو او وی به یې راځي جادوګر دی ښا جادوګر یې راوستي دي ټول سترګې وړاندې شي فذوقوا عذابي ونذر اوسکه زما عذاب او زما يرول ولقد صبحهم بكرة مرګري شد دي خلق سره په وخت سحر کې عذاب مستقر عذاب شډیر مضبوط عذاب سحر په وخت کې اکثر خلق عذابونه راغلي اوسکه عذاب زما عذاب خو څنګه نشي سکله خمرات نه هغه درد دی هغه درد علم د عذاب او نظر پیغمبران او یقینا نسان کړي مون قران د پاره د عبرت شته د څوک چې عبرت نه واخلي ولقد جاء لفرعون النذر یقینا راغلی فرعونیان ته پیغمبران موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام تکذبوا بآیاتنا كلها دروغجنې کړل معجزې زمونږ ټوله نه معجزې او تقولې نو اومني ول دي فرعونیان لره اخذ عزیز مقتدر نیول دا غزاد چې زور اور دی او قدرت والده چې الله څخه قدرت وکړه په هغه قدرت یو نیول اوس خبر را لدیله قومونو حال ذکر شو اوس الله دې موجوده مکی والو ته خبره کوي مومنانو ته وی چیرې تاسو ته دې ډېر تکلیف دی کنه دا ډېر زور اور دی دې نشماله کوله اکفارکم خیرن یستاسو دا کافران چې دي استاسو د زمانه دا ډیر بهتر دي من اولائکم دغه قومونو نه چې مخکې ذکر شو عادیان سمودیان چې دی وی مونږ ته څوک نه شي ویل ام لکم براءتن فی الزبر یا استاسو د پاره کافرانو نجات ته په صحیفو کې په عمل نامو کې دی به خپل عمل نامې نه خبرې نو چې زمونږ د پاره عذابونه نشته دي بلکې براءت ته نجات ته ام یقولون یا داوی نحنو جميع منتصر چې مونږ ډیر خلق یو د ځان تاسو کولی شو ابو جهل ویلو کنه نبی علیہ السلام ته نبی علیہ السلام ورته هم چرته یو ورځ غوسه شوی و ابو جهل پوښو چې کدرا الله سواچو نو ته وی تمال زورنا راکې خو زما ډیر خلق د خبرې دی आवाज نیما زمانه رستو ډیر خلق دی الله وی ښا جميع منتصر دی داوی چې مونږ ډیر خلق یو او د خپل ځان تاسو کولی شو سيهزم الجمع ما ترامات بشي دا ډلې د دې دا خلق د دې ويولون الدبر او بری شاګانی دا د بدر پر دا تو شو کنه
بل الساعت موعدهم بلکہ قیامت دی وعدہ دا والساعت ادھا قیامت خو ډیر د هیبت ته و امر او ډیر تاریخ ان المجرمین بشکدا مجرمان چې دی فی ضلال و سعر دی په ډیر غټه گمراهی کې دی او په لیوانتوب کې دی سعر لیوانتوب ته وایي یوم یسحبون یاد کا اور چې دی براح کې شي په النار پور کې علی وجوههم په مخونو باندې قیامت کې براح کړي شي په مخونو براح کړي شي او تبویل شي ذوقوا مس سقر اوسکه خوند جهنم خوند څنګه دی مس سقر جهنم کې ډېر زيونه دي سقرم پګشتا جهنم ورسو دا صورت دعوه ده الا كل شيء خلقناه بقدر یقینا موږ پیدا کړی دی هر یو شی په اندازې سره هر شی له الله اندازه مقرر کړی دی که جهنم دی نو به قدر دی که جنت دی نو به قدر دی که دنیا ده نو به قدر که انسان دی به قدر دی که جنت دی به قدر دی هر شی چې دی کنه الله په یو اندازه پیدا کړی دی چې دا غي نه زیاتیږي نه کمیږي تبدیلی پکې نه راځي وما امرنا نه حکم زمون قیامت ته الا واحده مگر یو کن فیکون کلم حزب بالبصر دور زر براشی لک رب دسترګي بس چې دسترګي رفعن قیامت وي کلم حزب بالبصر ولقد اهلكنا اشياعكم يقينا من هلاك کړي دي د دې په شانت قومونه او ډلې فهل من مدکر سرسو چې عبرت حاصل کی او کل شین فعلوه هر کار چې دی خلقو کړي دي هر کار چې دی کړي دي کنه څغړته کوړو کې دي ک فی الزبر ناغه په صحیفو کې پروت دی اگر وښوي نه دی دغه به سره حساب کتاب کی وکل صغیر وکبیر هر یو وړو کې عمل او لوی عمل مستطر لیکل شوی دی ان المتقین فی جنات و نهر بشک متقیان و جنتون و نهرونو کی فی مقعد صدق کاغذ عزتمن کی جنت دیر عزتمن ہے مقعد صدق ہے وتنی عند ملیک مقتدر دا غزات سره بناستی چې بادشاہ دے ډیر لوی قدرت والا